السلام علیکم زما ګرانو مینوال زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم مینوالو ټاپک شروع کولو نه مخکې زه خپل هغه ملګرو ته دا ویل غواړم چې چا زما یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی برای مهرباني تاسو زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم پریس کړئ مینوالو زما چې کوم ټاپک دی هغه زما چې کوم ټاپک دی زما چې کوم مقصد دی هغه دا دی د علیشه مور بیګا راغلی وه او علیشه هغې ډېره ناجیزه خبرې کړي دي ډېر ناجیز زه دی ته دا ویل غواړم تاسو په خپله په کلارې نه کښېنئ که نه اوس په تاسو کې چې اور دی اور بلیږي په تاسو کې تاسو ځکه داسې خبرې کوئ چې تاسو وایي ټوپکمار خو اوس غلی ناست دی هغه صرف یو ټریلر جاري کو نو اوس تاسو دا غواړئ چې هغې ټوپکمار په تاسو باندې ویډیو جوړه کړي نو تاسو غلی نه کښېنئ هغه لږ چپ ناست دی هغه وایي خیر دې پرېږدي دله موقع درکوي نو تاسو چې کوم دی د هغې د موقع نه د هغې خاموشتیا نه تاسو ناجیز فایده چې ته وایي تاسو لګې خبرې کوئ نو هغه چې درپسې داسې ویډیو به جوړه کړي بیا به تاسو کښېناستېدی نه شئ تاسو بیا په آرام سکون سره د هغه ویډیو باندې به کښېناستېدی نه شئ تاسو دا غواړئ چې هغه په تاسو باندې روسټینګونه کوي او غلطې خبرې تاسو ته کوي تاسو دا غواړئ بله خبره تاسو دا وکړه مور او لور تاسو ناست تاسو وایي زه د چا لور نه یم د چا خور رښتیا وایې ته د چا لور هم نه د چا خور هم نه د چا د ترور لور هم نه ته خو یوه ډمه ښځه یې په خبره باندې خو ته نه پوهېږې ولې چې ډمان چې کوم دي هغې په عزت باندې او په ښه خبرې باندې نه پوهېږي ولې چې تاسو ډمان خلک یې تاسو نه په عزت باندې نه د خپل عزت باندې نه د پردي عزت باندې تاسو چې کوم دی عزت سره لوبې کوئ تاسو په عزت باندې نه پوهېږئ او بله خبره ستا مور کړې ده څه نوم ده سونیا شاه زوړ ټرکه تشمو والا تا ته لاسه ویلي نه دي چې کله زه درته شروع شم که نه ستا په ژبه کې نو والله بس چې ته مانه دلته کې ټینګ کښېنې خو زه در سره په عزت باندې خبره کوم شرافت باندې در سره خبره کوم چې ته بوډی ښځی سپین سری نو ته به په خبره باندې پوه شې خو ته په خبره باندې نه پوهېږې ته وایې تشمو والا تا ته څه ویلي دي څه دله ډنګ در کړی دی تشمو والا ته لګیا د تشمو والا خبرې کې لا تشمو والا تا ته څه ویلي نه دي او ته په عزت باندې نه پوهېږې ښه به دله عزت درکړم او بیا به کلارې کښېنې خبره داسې ده تاسو په کلارې باندې کښېنئ مه چا پسې روسټینګونه کوئ مه غلط خبرې کوئ تاسو پسې به هم څوک نه کوي په تاسو کې د سره انسانیت نشته اوس تاسو وایئ چې ټوپکمار تاسو پسې نوې ویډیو جوړه کړي هغه ځکه ناست دی هغه وایي زه ګورم هغه سره زما خبره شوې وه هغه وایي یار دا خلک چې کوم دي دا ما په کلار باندې نه پرېږدي او دی کې چې کوم دی عزت او شرافت نشته نو وایي زه ځکه کلارې ناست یم چې ما وګورم دی چې توبه وباسي سړیتوب لږ زده کړي نو زه پرې نه جوړوم او چې دی مسلسل دا کار شروع کړی دی مسلسل دا غلط کارونه کوي نو زه به په دې باندې به ډېر زر ویډیو به اپلوډ کوم نو هغه ویډیو جوړه کړې ده ایښلې ده هغه هم ستاسو د جواب انتظار کولو خو تاسو هغه په کلار باندې نه پرېږدئ انشاءالله هغه ډېر زر تاسو دپاره یو دماکه تیاره کړې ده ولې چې تاسو د دماکې اورېدلو خلک یې تاسو وایئ چې بس تاسو ته داسې غلط الفاظ استعمالوئ تاسو په هغې باندې خوشحالېږئ نو انشاءالله هغه هم تاسو له تیار کړې ده ډېر زر به تاسو هغه به هم ګورئ نو بیا به تاسو په کلارې باندې به کښېنئ ولې چې هسې تاسو د شرافت ژبه باندې نه پوهېږئ مینوالو دا زما د نن پیغام و د علیشه مور ته او د علیشه پلار ته امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ یا خپل کمنټ راته راولېږئ چې کوم وروڼو زما چینل نه دی سبسکرایب کړی یو ځل بیا ورته یم تاسو زما چینل هم سبسکرایب کړئ والسلام